سلطان علاءالدین خلجي د افسانې زیږنده نه و. هغه د قندهار خاورې یو بچی و. خو د هند سینما مطلق لواطتکار معرفي کړی، یو زنکبازي معرفي کړی، یو ظالم و عیاش و بدبخت او لوچک انساني معرفي کړی. په زړه مې لاس چړې راښکل سوي دي. ګران افغانانو، 1296 میلادي څخه تر 1414 میلادي پورې ډېر یو ستر او قوي امپراتوري په هندوستان کې جوړه کړه. د هندوستان سخته دفاع وکړه د مغولو په مقابل کې. ډېر زیات اصلاحات راوستل، ډېر زیات اصلاحات. خو دغه هندوانو زما زړه رامات که، زما زړه رامات یې که. په خدای مې د قسم ډېر ظلم یې کړی ده. یعنې افغانان په شرمونو شرمولي دي په دغه سینما کې. خو په واقعیت کې تاسو ولاړ سئ دغه طبقات ناصري کتاب وګورئ، فیروز شاهي تاریخ وګورئ، د فرشتې تاریخ وګورئ چې دا څومره یو زړور، څومره یو عادل او څومره دغه هند ته خدمت کړی ده. سخت انسان خفه کیږي. دغه ټول زما او ستا بېوزلي ده یارانو. که موږ او تاسو اتفاق درلودلی، اتحاد مو درلودلی، سم مشران مو درلودلی، سم قوي هیواد مو درلودلی، هېڅکله دغسې ذلیله کېدونه، خپله سینما به م وه. حداقل د خپل تاریخي مشران نه به م دفاع کړې وه. نیمایي تاریخ درته ایرانیانو غلا کړه، نیمایي تاریخ درته هندوانو غلا کړی، همدغسې تاجکستانیانو غلا کړی. سخت یې خفه کړم.